بسم الله الرحمن الرحیم. د اودس کولو اتم ادب دی د ګیرې خلال کول، او دا د هغې کسانو دپاره دی چې د چا ګیره ګڼه ګوره یي په داسې کیفیت کې چې د هغې نه د لاندې د مخ څرمن نه ښکاري. نو د هغوی دپاره د ګیرې خلال کول دا مستحب دي. اگر چې اودس به وشي چې کله دی ظاهري طور ټول مخ داسې ووینځي، ګیره مخ ظاهري ووینځي، نو اودس یې کېږي. خو خلال کول د ګیرې په منځ کې خپلې ګوتې بوستل، هغه په دې طریقه باندې هم کېدی شي، هغه په دې طریقه باندې هم کېدی شي، هغه د لاندې نه داسې هم کېدی شي چې څنګه انسان ته اسانه وي، په هغې طریقه باندې دی د ګیرې خلال وکړي او اوبه د ویښتو ویښ ته د رسولو کوشش وکړي. دا خبره مستحب ده. امام ترمذي رحمت الله علیه د عثمان ابن عفان رضی الله عنه په روایت سره حدیث ذکر کړی دی. هغې کې فرمایي چې نبي علیه الصلاة والسلام به د ګیرې مبارکې خلال کاوه. بس دا د هغې خلکو دپاره ده چې د چا ګیره ګوره یي او ګڼه یي. که د چا ګیره داسې ده چې هغه رنګی ده، په هغې کې د لاندې د مخ دا څرمن ښکاري، نو د هغې ویښونو ته اوبه رسول دا لازمي دي. بیا بغیر د هغې نه بیا اودس نه کېږي. د هغوی دپاره د خلال څه استحباب نشته، هغوی به د ویښتو ویښونو ته اوبه رسوي. خو چې کومو خلکو ګیره ګوره ده، نو هغوی چې مخامخ دا ویښته ووینځي، نو په دې سره خو اودس وشي، خو چې کله دې خلال وکړي نو دا زیاته د ثواب باعث ده، د دوی دپاره مستحب ده. دا خو د هغې وخت خبره ده چې کله انسان اودس کوي، چې دی غسل کوي، د حدث اکبر نه د پاکۍ کوشش کوي، نو په هغې صورت کې به اوبه د ګیرې د ویښتو ویښونو ته هم رسول دا لازمي، صرف په خلال باندې به کار نه کېږي. الله دې موږ له عمل کولو توفیق